بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې په ګپه کې درواغ ویل یا په چا باندې د درواغو پسخن وهل دا د شریعت په رڼا کې څنګه دی؟ علامه مفتی محمد یوسف لودانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایل که حل جلد نمبر 8 صفحه نمبر 123 هغه لیکلي دی چې مذاق پسخن یعنی په چا پرې خنداوي کول کچیر په دا کې درواغ وویل سي نو دا د په دې کې کبیره ګناه جمع سولې. یو درواغ ویل ځان ته ګناه ده، په یو مسلمان باندې پسخن وهل دا ځان ته ګناه ده. دوی ګناوې د سره جمع کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې هغه فرمایي چې هلاکت دی د هغه چا د پاره چې کیسې کوي د درواغو د پاره د دې چې خلک وخندي. ویل له ویل له ویل له درې واره ویل چې هلاکت دی هلاکت دی هلاکت دی د هغه چا د پاره. رواه احمد و ترمذی مشکات شریف صفحه نمبر 414. دا غرنګ الزواجر عن اقتراف الكبائر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 22. نو محترمینو په چا باندې پسخن وهل یا درواغ ویل خلق پر خندول دا د دوو ګناهونو مجموعه ده. یو درواغ وهل ځان ته ګناه ده، یو په یو مسلمان روم باندې پسخن وهل دا ځان ته ګناه ده. درواغ دی که په ګپه کې ووایې که په خندا کې ووایې که د رښتیاګو ووایې که د ګټې ووایې دا درواغ دی. پر درواغ ویلو والا باندې د الله جل جلاله لعنت الله علی الکاذبین. والسلام.